د فرهنګي یرغل پر وړاندې د ځوانانو مسئولیت. د نننۍ نړۍ سیالي یوازې په پوځي او سیاسي ډګرونو پورې محدوده نه ده، بلکې د فکر، فرهنګ، رسنیو او عامه افکارو په ډګر کې هم روانه ده چې دې ته نرمه جګړه ویل کېږي. په دې جګړه کې هڅه کېږي د خلکو باورونه، ارزښتونه، د ژوند طرز او فرهنګي هویت بدل شي. دښمنان غواړي د وسلو له کارولو پرته د ځوان نسل سینونه تر اغېز لاندې راولي او هغوی له خپل دین، کلتور او اصیله ارزښتونو څخه لرې کړي. له همدې امله ځوانان د ټولنې تر ټولو با انرژي او اغېزمن قشر په توګه د دې فرهنګي یرغل پر وړاندې ستر مسئولیت لري. د نن ورځې ځوان یوازې د رسنیو مصرفونکی نه دی، بلکې د محتوا جوړونکی، د افکارو لیږدونکی او د عامه ذهنیتونو په جوړولو کې مهم رول لري. هره لیکنه، انځور، ویډیو او پیغام چې په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي کولی شي د ټولنې فرهنګي هویت پیاوړی یا کمزوری کړي. له همدې امله رسنیز پوهاوی، د حقیقت او تبلیغاتو ترمنځ توپیر، د بهرنیو فکري جریانونو د موخو پیژندل او له رسنیو څخه مسؤلانه ګټه اخیستل د ځوان نسل مهمې دندې دي. فرهنګي یرغل هغه وخت بریالی کېږي چې ځوانان د خپل اسلامي هویت، تاریخ، کلتور او ملي ارزښتونو پر وړاندې بې پروا شي. خو که ځوان نسل په ایمان، بصیرت، علم او مسئولیت پالنې سره ډګر ته راووځي، هیڅ نرمه جګړه به د ټولنې فکري بنسټونه ونه لړزوي. مطالعه، د پوهې زیاتول، د اسلامي اخلاقو پیاوړتیا، د یووالي ساتنه، دیني ارزښتونو ته درناوی او په فرهنګي فعالیتونو کې فعاله ونډه د دې ګواښ پر وړاندې مهمې وسیلې. په دې عصر کې دښمنان له ټولنیزو رسنیو، فلمونو، تفریحي خپرونو او هدفمندو تبلیغاتو څخه د ژوند د طرز د بدلون او د پردیو فرهنګونو د ترویج لپاره پراخه ګټه اخلي. له همدې امله ځوانان باید د رسنیو له مطالبو څخه په دقت او پوهاوي استفاده وکړي او اجازه ورنکړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو ضد فرهنګونو د خپرېدو وسیله وګرځي. د ګټورو مطالبو تولید، د بریالیو شخصیتونو معرفي، د مطالعې دودول، د ژبې او ملي فرهنګ ساتنه او د دیني ارزښتونو دفاع د ځوان نسل مهم مسؤلیتونه دي. هغه ټولنه چې ځوانان یې ایمان، پوهاوی او ټینګې عقیدې ولري، د نرمې جګړې پر وړاندې به کمزوري نه وي. د هر هېواد راتلونکی د هغه د ځوانانو په فکر او کړنو پورې تړلی دی. هر څومره چې ځوان نسل باخبره، مسؤلیت پال او متحد وي، هومره به د بهرنیو فرهنګي نفوذونو مخه ونیول شي. افغانستان نن تر بل هر وخت هغو ځوانانو ته اړتیا لري چې د علم، اخلاقو، ژمنتیا او مسؤلیت پالنې په مټ د خپل اسلامي او فرهنګي هویت ساتنه وکړي او د علمي او فکري پرمختګ ترڅنګ د خپلې ټولنې اصیل ارزښتونه هم خوندي وساتي. نرمه جګړه د فکرونو جګړه ده او په دې ډګر کې بریا یوازې د پوهاوي، رسنیز سواد، ایمان، بصیرت او مسؤلیت پالنې په وسیله ترلاسه کېدای شي. که ځوانان ګواښونه او فرصتونه په سمه توګه وپیژني او د علم، اخلاقو او خپل اصیل فرهنګ بیرغوال شي، نه یوازې به د خپل اسلامي او ملي هویت ساتنه وکړي، بلکې راتلونکو نسلونو ته به هم یو باعزته، خپلواک او روښانه راتلونکی پرېږدي. له تاسو څخه مننه چې د دې ویډیو تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه.